ستا به لومړی کار دا وي چې خپل پخوانی ښاغلی تور نقاب والا به له دې دنیا نه ورک کړي. هغه زما په وړاندې لومړی خنډ دی او زه باید هغه له مخه لرې کړم. امر دې په ځای کېږي ښاغلیه. زه اوس ځم چې زما د استراحت وخت دی. ما دا 2 ورځې ډوډۍ هم نه ده خوړلې. غواړم لاړ شم ښه خوراکونه وکړم. څه د ګوتمۍ پیری ته زه ښه ده چې راغلې. ته نه پوهېږې زه تا پسې څومره ډېر وګرځېدم. خو اوس ډېره ناوخته ده ځکه چې زه یې ستا وژلو پسې رالېږلی یم. ده څنګه له ما نه دا ګوتمۍ اخیستې؟ زه په دې هېڅ نه یم پوه شوی. زه ډېره بښنه غواړم پخوانی ښاغلیه. ما مو بښه ښاغلیه ځکه چې زه اوس مجبور یم او باید دا کار وکړم. تا له منځه یوسم. اوس نو زما ښاغلي حملې ته ځان تیار کړم. داسې مه کوه، هر څه به سم شي. داسې مه کوه. ما وبخه د ګوتمۍ پیره ځکه ته نور له حده واوښتې. بخښه ښاغلیه ځکه چې ما بله لار نه درلوده.